سلطان رکن الدین ببرس لغلامینه تر سلطنته دودیرشمه برخه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. محترم اوریدونکو، لکه څرنګه چې موږ په تیره 11مه برخه کې د غلامۍ نه تر سلطنته د داستان و هغه ځای ته رسېدلي وو چې د سلطان رکن الدین د وفات وروسته د دمشق والي شرف الدین سنجر بغاوت کړی وو او بیا سلطان سیف الدین د هغه د ځپلو دپاره حسام الدین او امیر ترنتایي د لښکره سره ورلېږلې وه تر څو بغاوت وځپي، او بیا د 11مې برخې په اخر کې دغه ځای ته راورسېدلو چې امیر ترنتایي غوښتل چې په هر قیمت چې شونې وي دا بغاوت وځپي. نو اوس به راسو محترمو اوریدونکو د همدغه ځای به شروع کړو چې نور څه مخته راځي. کله چې لیکې جوړې سوې، ترنتایي خپل آس راوځغلاوه او د لښکرو هغې برخې ته راغی چې حسام الدین پشکې د خپلو لښکرو سره ولاړ و. ترنتایي د حسام الدین تر څنګ ودرېد او بیا یې حسام الدین ته وویل: وروره، ما د لښکرو تر شا یو پړاو جوړ کړی او د لښکرو یوه برخه مې د هغوی د خوندي ساتلو لپاره ټاکلې ده. په دې پړاو کې ټولې ښځې او کوچنیان راټول سوي دي. ما د هغوی د خوندي ساتلو په خاطر ډاډمن انتظام کړی دی. حسام الدین وروره، دا لومړی ځل دی چې زه او ته دواړه د لومړي ځل لپاره د مسلمانانو د لښکرو په خلاف جنگ ته ولاړ یو. دا زموږ بدبختي ده چې شرف الدین سنجر د مسلمانانو د خلیفه په خلاف بغاوت کړی او د مسلمانانو صفونه یې په 2 برخو ویشلي او یو د بل په مقابل کې یې درولي دي. خو ما ژمنه کړې چې دې شرف الدین ته به سخته ماته ورکوم تر څو راتلونکي نوي نسلونو ته یو درس وي او په دې وپوهیږي چې د مسلمان د امیر په خلاف بغاوت او مسلمانان په خپلو منځو کې جنګول څه سزا لري. حسام الدین وروره، زه او ته به په حملې کې لومړیوالی نه کوو. پرېږده چې شرف الدین سنجر د جنگ شروع وکړي. زما او ستا د جنگ طریقه به هم هغسې وي لکه څنګه چې د سلطان رکن الدین رحمه الله په وخت کې وه. لومړی به موږ خپل ځانون تر دفاع پورې رانغاړو او د شرف الدین د لښکرو حمله به تم کوو. د هغه وروسته به ځوابي کار کوو او سنجر ته به دا ډاګیزه کوو چې د بغاوت میوه څومره خوږه ده. وروره، کله چې موږ د دفاع نه د ځوابي حملې په درشل کې سو، نو خپل لښکر به ښې او کیڼ لوري ته خپور کړي او د دښمن لیکې به غوڅي او مخکې تلو ته به دوام ورکړي. زه به همداسې کوم. زه هیله من یم چې موږ دواړه به شرف الدین سنجر ډېر ژر تر خپلې ولکې لاندې راولو. وروره، په خپلو لښکرو کې دا اعلان وکړه چې شرف الدین سنجر باید ژوندی ونیسي. زه به هم خپل لښکر خپروم او د لښکر اړخونو ته به ورځم تر څو که د ماتې وروسته شرف الدین سنجر دمشق ته د ورنوتلو هڅه وکړي، نو لاره به یې ونیول سي. ټول باغیان به یې له منځه وړل کیږي او شرف الدین سنجر به د سلطان سیف الدین د هیلو مطابق د هغه تر مخه ژوندی وړاندې ودروم. کله چې امیر ترنتایي چوپ سو، نو حسام الدین ورته په ډېره عاجزۍ سره وویل: دروند امیره، ته بالکل ډاډمن او ارام اوسه. په باغیانو به ستا د خواهش او هیلو مطابق گزار کوم او ډاډ در کوم چې په کومې لوري چې تا ماته د حملې کولو حکم کړی، په هماغه به ستا د هیلو په مطابق گزار کوم. باغیان به په خپل مخ کې مغلوب او تر پښو لاندې کوم. د حسام الدین د ځواب په اورېدو سره ترنتایي خوشحاله سو. لاس یې ور اوږد کړ او حسام الدین یې په اوږو وټپاوه. بیا یې خپل آس راتاو کړ او د خپلې برخې د لښکرو په لور ورروان سو. کله چې د دمشق باغي والي شرف الدین وکتل چې امیر ترنتایي په مقابل کې خپل لښکر په 2 برخو ویشلی، نو هغه هم خپل لښکر په 2 برخو وویشه. هغه برخه چې د حسام الدین په مقابل کې مختص کړې وه، د هغه قومنداني خپل یو نائب ته ورکړه، خو د دې بلې برخې قومنداني په خپله غاړه واخیسته. شرف الدین سنجر په دې خاطر د ترنتایي سره مقابله کوله چې د لښکرو شمیر یې د ترنتایي د لښکرو څخه 100 واره زیات و. هغه د خپل لښکرو د شمیر په ډېرښت په دې هیله و چې ترنتایي ته به ماته ورکوي او هغه به شاتګ ته مجبوره کوي. خو قدرت د دمشق د ښار په دې څنډو کې د دې جنګ په اړه بل ډول پریکړه کړې وه. تر یو وخته پورې د شرف الدین سنجر په ځواکونو کې د جنگ ډول وهل کېده او لښکرو یې د یوه توپاني حملې لپاره نور خپل زغم له لاسه ورکاوه.
په همدې وخت کې شرف الدین سنجر خپلو لښکرو ته د حملې کولو حکم وکړ او لښکر د تورنتایي په لښکرو لکه د سمندري توپان په څېر رانازل سو. تورنتایي او حسام الدین د خپل مخکیني جنګي پلان له مخې لومړی خپل ځانونه تر دفاع پورې محدود کړل. د شرف الدین سنجر د لښکرو هجوم یې تم کړ. دوی د شرف الدین سنجر د ځواکونو د مزاحمت په مقابل کې لکه د یوه ستر غره په څېر په پوره میړانه او شجاعت سره ودرېدل او د هغوی د لښکرو ټول زور یې همدلته تم کړ. تر لږ وخته پورې تورنتایي خپل ځواکونه د دفاع پورې محدود کړي وه. هغه غوښتل د شرف الدین سنجر ځواکونه او لښکر یې په خپلې لومړنۍ حملې کې ښه ستومانه کړي. خو څو لمحې وروسته تورنتایي یو په بل پسې د تکبیرونو غږونه پورته کړل. هغه همهغه تګلاره خپله کړې وه چې سلطان رکن الدین رحمه الله په جنګونو کې خپلوله. هلته به هم سلطان رکن الدین رحمه الله د تکبیر غږونه پورته کول او خپل سالاران به یې متوجه کول او په دې توګه به یې د دښمن پر خچې الوزولې. تورنتایي هم هماغه طریقه استعمال کړه. هغه د تکبیر اوازونه پورته کړل او دا د هغه د لښکریانو لپاره پیغام و چې ډیر ژر به هغوی د دفاع حالت څخه وځي او تهاجمي حالت به پیلوي. د دې ترڅنګ دا اواز د حسام الدین لپاره هم یو پیغام و چې خپل ځان د نوي طرح شوي پروګرام لپاره تیار کړي. تر لږ شیبې پورې د تکبیر د اوازونو د پورته کولو وروسته تورنتایي خپل اړخ بدل کړ. د دفاع څخه ووت او په تهاجمي حمله یې پیل وکړ او د شرف الدین سنجر د برخې په لښکرو باندې په پوره توان او ځواک سره ورفریوت. د تورنتایي د دغه ډول حملې نه وروسته حسام الدین هم خپله اصلي بڼه راڅرګنده کړه. هغه هم دفاعي حالت پرېښود او په تهاجمي حالت کې ځان وغورځاوه. تر ډېره وخته پورې د دواړو اړخونو ترمنځ سخت جنګ روان و، خو په دې جنګ کې تورنتایي او حسام الدین وتوانېدل د شرف الدین سنجر د لښکرو لومړۍ لیکې ماتې کړي. اوس نو هغوی د شرف الدین د لښکرو د لومړۍ لیکو د وتلو وروسته د هغوی منځني برخې ته ورسېدلي وه. د امیر تورنتایي او حسام الدین د لښکرو تر مخه د شرف الدین سنجر لښکرې لمحه په لمحه د خزان وهلو پاڼو په څېر ګرځېدلې وې. هره لحظه په جنګ کې څرګنده او ښکاره بدلون تر سترګو کېده. د شرف الدین سنجر د ځواکونو احساسات نور ساړه سوي وه. په داسې حال کې چې د تورنتایي او حسام الدین د لښکرو احساسات هر ګړی نور هم ګرمېدل. د خپلو لښکرو د دغه حالت په کتلو سره د دمشق باغي والي شرف الدین سنجر د کبر او غرور نشه نوره له منځه تللې وه. هغه د خپل لښکر په منځ کې په داسې حال کې ولاړ و چې کتل یې ځواکونه یې هره شیبه د تورنتایي او حسام الدین په مقابل کې خپل ځانونه له لاسه ورکوي. هغه چې کله د خپلو لښکرو دا حال ولید نو فکر یې وکړ چې که چیرې جنګ همداسې اوږد سي نو خپل هر څه به له لاسه ورکړي. په دې اساس یې خپله ماتې ومنله او د شاته تلو اراده یې وکړه. فکر یې کاوه چې د تښتې په واسطه به وتوانېږي تر دمشقه پورې ورسیږي او هلته به د دمشق په ښار کې ځان کلابنده کړي او د تورنتایي او حسام الدین مقابله به د هماغه ځای وکړي. خو د شرف الدین سنجر په مقابل کې تورنتایي تر ډېرې اوږدې جنګي تجربې خاوند و او د هغه څخه په داسې اسانه توګه تښته او ځان خوندي کول شونی نه و. تورنتایي همداسې انګېرله چې شرف الدین به د خپلو ځواکونو د دغه حالت په کتلو سره د تښتې لاره خپلوي او ښار ته به تښتي او هم هلته به ځان کلابنده کوي. په دې خاطر یې خپل لښکر ښې لوري ته خپور کړ. کله چې شرف الدین د تښتې لپاره ملا وتړله او غوښتل یې د دمشق په لور وتښتي، تورنتایي یې سمدلاسه مخ ته ودرېد او د هغه لاره یې وتړله. په دې توګه د دمشق په لور د شرف الدین سنجر د تښتې هیلې په ناهیلیو بدلې سوې. اوس نو د دواړو اړخونو څخه د هغه د ملګرو او ځواکونو عاموژنه پیل سوې وه. مخامخ ورسره تورنتایي لاسو ګریوان او د هغه د ځواکونو د کمول لپاره یې په پرله پسې حملې کولې او د شاله اړخه پرې حسام الدین راتاو سوی و. په دې توګه د دواړو اړخونو څخه د باغیانو عاموژنه روانه وه. د دې حال په کتلو سره پاته باغیانو خپلې وسلې په ځمکه کښېښودې او د امیر تورنتایي څخه یې د سولې غوښتنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د بغاوت څخه به لاس اخلي او د مرکز د مطیع او فرمانبرداره وګړو په څېر به خدمت ته حاضرېږي. په دې توګه د تورنتایي لښکرو شرف الدین سنجر ژوندی ونیوه. د شرف الدین سنجر سره یو ځای کوم باغي ځواکونو چې وسلې یې کښېښودې او د بخښنې غوښتنه یې وکړه، تورنتایي هغوی ټولو ته په پراخه زړه سره بخښنه وکړه او هغوی ته د دمشق د ښار په لور د تلو اجازه ورکړه. خو تورنتایي د خپلو لښکرو سره یو ځای حمل ته پړاو وکړ او شرف الدین سنجر یې خپلې مخې ته د راویستلو حکم وکړ. لږ شیبه وروسته شرف الدین سنجر لاس تړلی د هغه مخې ته راویستل سو. تورنتایي تر لږ وخته پورې په ډېر قهر او غضب شرف الدین سنجر ته وکتل او بیا یې ورته وویل: شرف الدینه، تا په کومه خوشحالۍ کې بغاوت وکئ او خپل ځان ته دې د زندان د تورو سیخونو شاته د ځای پیدا کېدو بلنه ورکړه. تا د ظلم او تیري لاره هواره کړه او د وینو په نهر کې د خپلو ملګرو د ورغورځولو پروګرام تر لاس لاندې ونیوه.
تا د شیطان په اشاره د انسانیت لفظ، د عفت څلی، د ځوانان د عزم نه ډک فکر، د تهذیب زده کړه او د علم او ثقافت زانګو د دمشق ښار په وینو ولمباوه. شرف الدینه، تا د سلطان رکن الدین رحمه الله د وفات نه وروسته بغاوت وکئ. څنګه دې د دغسې یو کار لپاره جرأت او جسارت وکئ؟ ته نه پوهېدې چې د سلطان رکن الدین رحمه الله سره هغه ډول خلک ملګري دي چې د سترو جابر حکمرانان د آرام ماڼۍ یې ړنګې کړي دي او هغوی ته یې په پښو او لاسو کې زنځیرونه ور دي. تر دې ځای د خبرو وروسته تورنتای تم سو، ځکه چې شرف الدین سنجر ور مخته سو او د تورنتای په پښو کې ور پریوت او په ژړغونې لهجې سره یې وویل: امیر تورنتای، زه پوهېږم چې ته اوس د سلطان سیف الدین د لښکرو ستر سپهسالار یې. که ته وغواړې ما ته بیا بخښنه کیدای سي. زه په خلاص زړه سره له تا څخه د بخښنې غوښتنه کوم او له تا سره ژمنه کوم چې په راتلونکي کې به هیڅکله هم د بغاوت په لور مخه نه کړم. تورنتای په حکمي توګه شرف الدین ته د ودرېدلو وویل. د حکم سره سم شرف الدین پورته سو او نیغ ودرېد. تورنتای یو ځل بیا ورته په ډېره غوسه وویل: شرف الدینه، زه تا ته د بخښنې د کولو او نه کولو په اړه واک نه لرم. زه د خپل سلطان سیف الدین د حکم پابند یم. ستا په اړه سلطان سیف الدین حکم کړی چې لاس او پښې تړلي دي قاهرې ته ورولېږم. ستا د برخلیک په اړه به هم هلته په قاهره کې په خپله سلطان سیف الدین زه دې همدا نن قاهرې ته استوم. د دې خبرې سره سم تورنتای شرف الدین ته د زولنو د اچولو حکم وکړي او د یوې ساتونکي ډلې سره یو ځای قاهرې ته ولېږه. د دې نه وروسته تورنتایي او حسام الدین د خپلو ځواکونو سره یو ځای حرکت وکړي او د دمشق ښار ته ورننوتل او همهلته په ښار کې قیام وکړ. د بله اړخه شرف الدین سنجر چې کله قاهرې ته ورسېد نو سلطان سیف الدین ورته د بغاوت په اړه د مرګ سزا ورنه کړه، بلکې په زندان کې واچوه. د مغولو په مرکزي ښار مراغه کې د مغولو حکمران او د هلاکو خان زوی اباقا خان په تخت ناست و او ترڅنګ یې خپله ښایسته او حسینه نصراني ښځه او د قسطنطنیې د شاهنشاه لور ناسته وه. د هغه چپه اړخ او مخامخ په کتارونو کې د هغه سلاکاران او مشاورین ناست وه. په همدې وخت کې قصر ته 2 کسه پادریان راننوتل او د اباقا خان مخې ته راحاضر کړل سول. دواړو پادریانو د اباقا خان مخې ته د راتلو سره سم تعظیم وکړ او خپل سرونه یې د ځمکې په لور ټیټ کړل. پخوا له دې چې د دې پادریانو څخه کوم کس په خبرو پیل وکړي، اباقا خان ترې وپوښتل: ما ته مې چوکیدار وویل چې تاسې د طرابلس څخه دلته راغلي یاست او زما لپاره کوم مهم پیغام لرئ؟ د هغه د دې سوال په مقابل کې یو پادري وویل: عظیم خاقانه، ستا چوکیدار تا ته صحیح خبره کړې ده، ځکه تا ته د راتلو تر مخه هغه له موږ پوره معلومات اخیستی دی. عظیم خاقانه، په دې وخت کې نصرانیانو خپل ټول ځواک هلته په طرابلس کې راټول کړی دی. ترڅنګ د کومکي ځواکونو په څیر خپل یو شمېر پوځونه یوې بلې جنګي کلا ته هم منتقل کړي دي، ترڅو د مسلمانانو سره د مقابلې په وخت کې د همدې کلا څخه لښکرو ته اړینه مرسته او کومک ورسیږي. موږ د طرابلس د مشرانو نصرانیانو له اړخه ستاسې د خاقان حضور ته راستول سوي یو، ترڅو تاسو ته دا ډاګیزه کړو چې د مسلمانانو عظیم سلطان رکن الدین وفات سوی دی. شاید تاسو ته علم وي چې سلطان رکن الدین داسې یو عجیب او غریب انسان و چې د غلامۍ نه نیولې د شاهنشاهي پورې د ژوند د ټولو مراحلو سره یې پوره اشنایي درلوده. هغه د جنګ په فن پوره پوه او د مملکت په اداره کولو هم ډېر ښه پوهېده. په دې خاطر د نصرانیانو او مغولو هر ځواک چې د هغه سره ټکر کړی دی نو له منځه تللی دی. د هغه تر مخه نه یوازې نصرانیانو بلکې مغولو او باطنیانو هم ماتې خوړلي. اباقا خانه، د طرابلس نصرانیان په دې اند دي چې څرنګه چې په دې سیمو کې ستا ځواک تر ټولو ستر ځواک دی او که ته وغواړې د مصر حکومت په خپل مخ کې مغلوبه کولی سي او د پخوانیو ټولو ماتو بدله ترې اخیستی سي. په دې وخت کې د مسلمانانو سلطان سیف الدین دی، هغه هم د یو غلام څخه سلطان ګرځېدلی، خو خلک وایي چې هغه نه د سلطان رکن الدین په څیر جنګي تجربه لري او نه هم میړانه او جرأت. په دې خاطر موږ هیلهمن یو چې که چیرې ته د سلطان سیف الدین سره د ټکر کولو هڅې وکړې نو سیف الدین به ستا په لاسو هرومرو ماتې خوري. عظیم خاقانه، د طرابلس نصرانیان په دې وخت کې د مسلمانانو د مقابلې لپاره د یو ستر لښکر د برابرولو د یوې سترې مرحلې څخه تیریږي او د جنګ په تیاریو کې پوره مصروفه دي، خو هغوی اوس سمدستي او په همدې وخت کې د جنګ کولو وړتیا نه لري. خو که چیرې تاسې د مسلمانانو په مقابل کې د جنګ کولو لپاره ملا وتړئ نو په دې جنګ کې به هغوی هرومرو ستا ملاتړ ته راودانګي. موږ هیلهمن یو چې که چیرې دواړو ځواکونو په ګډه په سلطان سیف الدین حمله وکړي نو د هغه لښکرې به ټوټې کړي. عظیم خاقانه، موږ دواړه پادریان ستاسې حضور ته د همدې پیغام سره یو ځای د طرابلس ته دلته راغلي یو او دا مو درته ډاګیزه کوله چې په مسلمانانو باندې حملې کولو لپاره د دې نه ښه فرصت او موقع موږ ته په لاس نسي راتلی.
که چیرې تاسې دا موقع له لاسه ورکړئ نو بیا به ټول عمر زموږ سره د پښیمانۍ پرته نور څه نه وي او نه به په راتلونکي کې موږ د دې وړتیا ولرو چې د مسلمانانو څخه د خپلو ناکامیو او ماتو بدله او انتقام واخیستی سو. د مغولو ستر خاقانه داسې وخت به بیا هیڅکله هم رانیسي او موږ هم دا پیغام تاسې ته راوړی دی چې تاسې هم د وخت د ضایع کېدو پرته د مسلمانانو په خلاف راپورته سئ ځکه چې له تاسې سره لا د مخه ډېر ستر او جرار لښکر موجود دی. تر دې ځایه د خبرو وروسته هغه پادري چوپ سو. اباقا خان یې په خبرو کې مسکی سو او ورته ویې ویل درنو پادریانو زه ستاسو او ستاسو د رالیږونکو ترابسي عزتمندو نصرانیانو ډېر ممنون یم چې موږ ته مو په جنګ کې د مرستې وړاندیز کړی. خو زه تاسې ته باید ډاګیزه کړم چې که تاسې ما ته دا پیغام هم نوی راوړی بیا هم ما د مسلمانانو په خلاف د جنګ اراده کړې ده. دواړو پادریانو واورئ چې ما خپلې جنګي تیاری اخري حد ته رسولی دي او ډېر ژر به یې واورئ چې زه د خپل لښکر سره یو ځای د مسلمانانو په سیمو باندې د حملې کولو لپاره روانېږم او هیله من یم چې د مسلمانانو د سیمو حالات به هماغسې کړم چې زما څخه مخته زما پلار اهلاکو او زما نیکه جنګیز خان کړي وه. اوس تاسې ولاړ سئ او زما په شاهي میلمستون کې اوسئ. هر کله چې وغواړئ د ترابس په لور تللی سئ. ډېر ژر به یې واورئ چې ما د مسلمانانو په سیمو کې نوې لوبه پیل کړې ده. پادریان د اباقا خان د دې ځواب څخه ډاډمن سول او په ډېر سکون او آرام سره د قصر څخه ووتل او د شاهي میلمستون په لور روان سول. په کومه ورځ چې د مغولو په مرکزي ښار مراغه کې د ترابس نه راغلیو دوه پادریان د هلاکو خان زوی اباقا خان ته د مسلمانانو په خلاف د حملې کولو مشوره ورکړه. د هلاکو خان کشر زوی او د اباقا خان کوچنی ورور د مرکزي ښار څخه لرې په بردستانو کې په ښکار پسې وتلی و. د ده پخوانی نوم تکودار اوغلان و. ډېر شجاع میړنی او باجرأته انسان و. لومړی هغه د عیسوي مبلغینو په ولکه کې پرېوتی و. هغه به هم د نورو نصرانیانو په څیر د شین تلپاتې اسمان عبادت کاوه. د عیسویت د منلو وروسته عیسوي مبلغینو ته هغه ته د نکلوس نوم ورکوي. خو کله چې دا توکودار اوغلان لوی سو نو د مسلمانانو د عادتونو او د هغوی د عبادات څخه دومره اغیزمن سو چې د مسلمانانو دین ته راغب سو ان تر دې چې د مسلمانانو مبلغینو په لاسو یې اسلام ومانه او خپل نوم یې د نکلوس څخه په احمد باندې تبدیل کړ. د همدې احمد په هڅو باندې ګڼ شمېر مغول اسلام ومانه. هغه د خپلو مسلمانانو مبلغینو په مرسته په مغولو کې د اسلام د خپرولو هڅې پیل کړې. ورځ په ورځ یې ګڼ شمېر خلک د اسلام په دین کې را داخلول ځکه چې احمد په مغولو کې یو ډېر محبوب او نیک شخصیت و. احمد د خپل مرکزي ښاره لرې په بربستاني سیمه کې د خیمو یو کلی آباد کړی و او هم هلته یې ښکار هم کاوه. د هغه سره د خیمو په دې کلي کې یو لوی لښکر پروت و چې ډېرې پشکې مسلمانان سوي وه. دوی ټولو په واوره کې د واورینو ځناورو په ښکار کولو کې بوخت وه. په دې وخت کې څو قاصدان په داسې حال کې چې آسونه یې رازغلول د دوی پړاو ته راننوتل. کله چې احمد د دې سپرو د راتګ څخه خبر کړل سو نو ښکار یې پرېښود او خپلې خیمې ته راغی. سمدلاسې د مراغه څخه راغلي قاصدان خپلې خیمې ته ور وبلل. د سپرو شمېر 4 کسان وه چې د احمد د پهردار سره یو ځای د هغه خیمې ته راننوتل. کله چې هغه 4 واړه د احمد خیمې ته ورننوتل نو احمد ترې سمدلاسه وپوښتل آیا تاسو 4 واړه د مراغې څخه ماته کوم مهم خبره وړی دی یا په مراغه کوم قوت زما په خلاف محترک سوی دی یا زما په خلاف محترب کېدونکی دی یا زما ورور اباقا خان د مسلمانانو په خلاف کوم غلط قدم پورته کړی دی یا دا چې حالاتو زما په حق کې بدلون پیل کړی. اباقا خان مړ سوی او اوس مغولو هوډ کړی چې زما له سلطنت اعلان وکړي. د احمد د چوفتیا وروسته د هغو 4 کسانو څخه یې یوه وویل خاقانه د مسلمان په صفت موږ تاته د مراغه څخه یو ستر خبر راوړی. تاته څرګنده ده چې موږ 4 واړه ستا په موجودیت کې د مسلمانانو مبلغینو په لاسو اسلام قبول کړی دی. په دې خاطر موږ چاته د ویلو پرته د مراغه څخه حرکت کړی تر څو هغه ستر خبر ستا تر غوږو راورسوو. احمد ټکان وخوړ او په اندېښمنه توګه یې د دوی په لور وکتل او ورڅخه ویې پوښتل تاسې ماته څه ډول ستر خبر راوړی؟ آیا د اسلام د منلو په خاطر زما ورور اباقا خان په ما په قهر سوی دی؟ هغه سپور ورته وویل نه خاقانه داسې کومه خبره نسته. په حقیقت کې اباقا خان په مسلمانان د حملې کولو نیت لري. خاقانه د ترابس څخه 2 پادریان راغلي وه او هغوی د نصرانیانو د مشرانو له اړخه اباقا خان ته راستول سوي وه تر څو اباقا خان ترغیب کړي او په مسلمانانو باندې د حملې کولو پیالمه وکړي. تاسې پوهیږئ چې سلطان رکن الدین وفات سوی او اوس د هغه په ځای سیف الدین د مسلمانانو سلطان ګرځېدلی دی.
هغو دواړو پادریانو اباقا خان ته دا ډاډ ورکړ چې د سلطان رکن الدین د مړینې وروسته د مسلمانانو ځواک ډیر کمزوری سوی، نو که چیرې په همدې وخت کې پرې اباقا خان حمله وکړي نو د مسلمانانو سره داسې کوم ځواک نسته چې د مغولو د دې ستر ځواک مقابله وکړی سي. مغول به ان تر قاهرې پورې د خپلو فتوحاتو دایره وغځوي. د همدې پادریانو په لاسو د نصرانیانو مشرانو دا پیغام هم را لیږلی چې که چیرې اباقا خان په مسلمانانو باندې حمله وکړي نو د طرابلس نصرانیان به په ټول ځواک سره ملاتړ او مرستندوی اوسي. اباقا خان دا پریکړه کړې چې هغه به د مصر په حکومت حمله کوي او په همدې خاطر اباقا خان د 3 لکو وګړو څخه جوړ سوی یو ستر لښکر تیار کړی دی چې پشکې نږدې 1 لک سپاره او پاته یې پیاده ځواکونه دي. د خلکو وینا ده چې کله چې اباقا خان د دې ستر لښکر سره یو ځای وړاندې ولاړ سي نو د نړۍ هیڅ ځواک به یې په مخ کې خنډ جوړ نه کړی سي. د دې قاصد په دې خبرو د احمد سر ټیټ سو، په مخ یې د غم او اندېښنې نښې راڅرګندې سوې. تر ډېره پورې یې سر ټیټ کړی و، په فکر کې ډوب ناست و. بیا یې خپل قاصدان ته وکتل او ورته یې په غمناکه غږ سره وویل کاشکې چې د اسلام د منلو وروسته مې په مغولو کې دومره ځواک راټول کړی وای چې نن مې د خپل ورور اباقا خان تر مخه د یو مسلمان په څیر ولاړ وای او هغه لاره مې نیولې وای او اجازه مې نه وای ورکړې چې د مصر په خاوره حمله وکړي. کاشکې زما سره داسې وسایل وای چې خپل ورور مې د مسلمانانو د هلاکت او وینې تویولو څخه منع کړی وای. ای راغلو قاصدونو واورئ، د یو مسلمان په څیر دا زما ایمان دی چې الله تعالی د هر څه لیدونکی او کتونکی دی، هم هغه د مسلمانانو ساتونکی او مرستندویه دی. هیلهمن یم چې د اباقا خان د 3 لکه لښکرو په مقابل کې به زموږ الله تعالی چې د کائناتو خالق او د زړونو په راز خبر دی د مسلمانانو مرسته وکړي. زما دوستانو، زما زړه ګواهي ورکوي چې سلطان سیف الدین به هم په مغولو باندې داسې گزار وکړي چې د هغوی د جهالت او ناپوهي ځنځیرونه به ورمات کړي او د کبر لیدلي خوبونه به یې و تعبیر ته پرې نږدي. زما ملګرو، که چیرې په تیرو وختو کې سلطان رکن الدین په مغولو باندې تباه کوونکې حمله کړې وه او د هغوی حالت یې د تباه کوونکي عذاب په څیر ګرځولی و، نو زما زړه دا وایي چې د هغه ځای ناستی سلطان سیف الدین او 2 ملګري هر یو تورنتایي او حسام الدین د سلطان رکن الدین تر مشري لاندې پوره جنگي تجربې ترلاسه کړي. په دې اساس به دوی ټول د مغولو په لښکر باندې په متحده توګه حمله کوي او د مغولو حالت به د زخمی او په غم ککړو وګړو په څیر ګرځوي. زما دوستانو، زما زړه وایي چې سلطان سیف الدین تورنتایي او حسام الدین به د مغولو دغه کاواکه لښکر ته د نیغې لارې د ښوولو جوګه وي. زما دوستانو، لکه څنګه چې مو وویل چې زما ورور اباقا خان زما د مسلمانانو ورونو په خلاف لښکر اخیستی او د مراغې د ښار څخه وتلی، نو په دې خاطر به په مراغې کې زما شتون اړین نه وي. زما دوستانو، زه به ضرور مغول یم خو د مغولو څخه مخته مسلمان یم. په دې خاطر زه اوس د اسلامي امت یو غړی حسابیږم. په دې خاطر به د مغولو په مقابل کې زما ټولې همدردۍ د مسلمانانو سره تړلې وي. همدا اوس خپل پړاو پورته کړي او د مراغه په لور حرکت وکړي او په بدلیدونکو حالاتو باندې پوره څارنه وکړي. زما ملګرو، داسې معلومیږي چې اوس د دې وخت راغلی چې زه په خپله هم محترق سم او د خپل ورور اباقا خان په مقابل کې ودرېږم، ځکه چې اباقا خان بیا د نصرانیانو په قومندې د مسلمانانو په خلاف لښکرکشي کوي او زما ملت او قوم ته زیان رسوي. په دې خاطر ماته هم د داسې یو قدم اخیستلو اړتیا ده چې د هغې له مخې د مغول د مراغې سلطنت په یو اسلامي سلطنت باندې تبدیل سي. د دې خبرو سره سم احمد د خپله ځایه پورته سو. ملګرو یې هم په ډېره بیړه خپل پړاو ختم کړ او د مرکزي ښار مراغې په لور یې کوچ وکړ. یوه ورځ په داسې حال کې چې امیر تورنتایي د خپل لښکر د خوراک څښاک څارنه کوله چې حسام الدین د یو شمېر وګړو سره یو ځای د هغه خواته راغی او په ډېره مؤدبه توګه تورنتایي ته وویل: امیر تورنتایي،